په دې وروستیو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بڼې او خدماتو په برخه کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي. مسافر وایي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هوایي ډګر په خدماتو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د هیوادوالو په وینا اوس د داخلي او نړیوالو مسافرو لپاره ګڼې اسانتیاوې برابرې شوي دي او د پخوا په پرتله خدمات 2 برابره زیات شوي دي. بس الحمدلله سهولتونه خو یو اهم سهولت دا و چې دخولي ډېره زر وشوله، دا اهم سهولت و او ګڼ نیم زر ووتلې پوه شوې او نور تکلیف هم نه و الحمدلله. دغه د کارونه روان دي لا سوي دي ډېر پرمختګ سوی دی الحمدلله. خروج او دخولي کې هېڅ مشکل نه و، خدمات هر څه ماشاءالله 2 برابره تر پخوا زیات و. نو موږ ډېر خوشحاله یو د مسؤلینو د میدان. یو شمیر مسافر وایي چې په دغه هوایي ډګر کې له دوی سره نرم او مناسب چلند کیږي او د دوی سامانونه په منظمه او اغیزمنه توګه مدیریت او سپارل کیږي. دوی زیاتوي چې په دغه هوایي ډګر کې نوي ودانۍ، نښان لیکونه او نوري عصري اسانتیاوې انسان ته د ارامتیا او ډاډ احساس ورکوي. هر څه منظم و، سامانونه هر څه په اطمینان سره لاسته کیږي، یعنې کوم مشکل کوم ستونزه نه وه الحمدلله، امن و امان. هوایي ډګر کې که رښتیا درته وایم تر ټولو لوی سهولت دا ده چې ډېر د امن فضا کې راننوتلو او بل خبره دا ده چې کوم نوي تعمیرات شروع شوي دي، د ودانۍ چې شاوخوا شروع شوي دي او بالاخره خصوص دغه لیکل د سړي ډېر په زړه پورې دي او بس د سړي داسې یعنې مینه او تنده پرې ماته شي د خپل هېوادنۍ مینې لپاره د خپل هېواد په خاطر باندې. د یادونې وړ ده چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د ترمینل ودانۍ نوي او معیاري بڼه خپله کړې. د رنوي ترمیم او عصري کول ترسره شوي، د امنیتي تدابیرو پیاوړتیا شوي، د ټکنالوژۍ نوي سیسټمونه او تجهیزات ځای پر ځای شوي او د مسافرو لپاره خدماتو ته پراختیا ورکړل شوې ده. دغه بدلونونه نه یوازې د مسافرو رضایت زیات کړی بلکې د هیواد د هوایي ترانسپورت په برخه کې یو نوی فصل پرانیستی دی.